او سقم او غم او ذله او جوع، کله چې تا ته تکلیف راغی او کله تا ته غم در ورسېد او کله تا ته بیماری راغله او هر مشکل چې درته راغی که نه، نو دا ذکر وایه الله ربي لا أشرك به شيئا، دري پیرے بدائے. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر را رسید دا، او دا حدیث امام ابن ماجه رحمه الله امام ابو داود هم راوڑے دے. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با چی چاتم سا سخت رالا ناغا بوتوی دا ذکر دیر وآیا الله ربي لا أشرك به شيئا. سوزل بے دریزل کتاتا ہر قسم غم را رسید لئی، کہ مصیبتی، کہ بیماری، کہ تکلیفی، تب دا ذکر دری پیرے وے اللہ ربی لا اشرک به شیئا. دیر خلق گرزی پا دی خود ساخته وظیفو پسی، او بعضو مولیانو داگین خود تجارت جوڑ کلے دی، او منگم پا دی لندو لارو پسی گرزو، لند کسی زمنگم خواهی نو چرته معمولی ټیک ټاک کې ویډیو مخې له راشي یا فیسبوک کې ورته وایي چې نن تاسو ته طریقه ښیمه د غریبۍ د ختمولو، او بس موږ وایو که غریبۍ د ختمولو طریقه ده لنډه، 1 لاک پیرې به دا وي، 2 لاکه پیرې به دا وي، 10,000 پیرې به دا او 15,000 پیرې به دا، نه د هغې سره دلیل چې الله ویلي دي یا الله رسول ویلي، چا ویلي؟ او دی چې د سجي کې به کتلي یا به چا نه اورېدلي و بیانوي، او آی ډي په مخې ته روانه ده او خلک یې خوښوي. دا اوس هغه ذکر دی چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دی، الله ربي لا اشرک به شیئا، مطلب دا دی الله زما رب دی، زه بندگی کوم او د هغه سره څه شی نه شریک کوم که هغه هر څوک. دا ذکر به 3 پیرې وی، رب العزت ستا غم، ستا تکلیف، ستا هغه مسله چې کومه مسله کې ته راګیري هغه به الله تا ته اسانه کي او د دغه غم او تکلیف نه به دې وباسي. بیا امام مالک رحمه الله وی اصبر على ما اصابك من فجائع الدنيا واحزانها. دا نصیحت ډېره هم دی زموږ لپاره. وی د دنیا کې چې ته ژوند تیرې او تا ته څه مصیبتونه او غمونه در رسي، په دې باندې صبر کوه. بغیر د مصیبتونو او غمونو نه ګوره ژوند شتي نه، یعنې څوک دې ماته وښیي ځه، او که چېرته د مصیبتونو او غمونو نه څوک بچ کېدی شوې او داسې د الله قانون وی چې د بعضو خلکو په ژوند کې به نه راځي، نو انبیا هغه اوچت بندگان د الله چې هغوی چې د الله څنګه بندګي کړې د داسې له چا نه ده کړې، د هغوی په ژوند کې به غمونه او مصیبتونه نه وي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، د هغه په ژوند کې دا غمونه ګوره د دې وخت نه هم نه دي شروع شوي چې کله هغه ته نبوت میلاو شو او خلکو نه منو، نه، چې پیدا شو پلار د هغه مړو، بیا د هغې نه بعد مور او بیا نیکه او بیا تره او بیا بیبي خدیجه رضی الله عنها، او بیا د کلي نه وشړلی شو، او بیا 10 کاله په مدینه کې چې هغه کمې سختې تېرې کړي، او دا هغه مرګ پورې او اخرنۍ سخته د زنکدن هغه وه، د زنکدن پې دومره سخته وه چې خوا کې اوس یو لوښی پروت و، په هغې کې اوبه وي، وخت په وخت به یې په هغې ګیلاس ووپه، بیا به پرې تندي او په دې مخ راښ کو، بیا به دا وي یقینا د مرګ ډېره لویه سخته، یعنې دې وخت کې هم سخته وه. د سختو او د غمونو نه خالي ژوند دا نشته. خو ما ورته یو کار کولی شو، زما دا نصیحت په غور سره واورئ. نن سبا عام مرض هغه دقه دی، ټینشن، سوچ، غم، فکر، خصوصا بیا چې کوم رونه او خویندې مسافرۍ کې، نور دلته کلي کې هم دغه ماحول دی. یو دا خبره یاده کوي و چې د غم او د امتحان نه خالي ژوند نشته، نو ما ورته څه کولی شو په دې کې؟ کولی شو یو کار دا لکه څنګه چې امام مالک رحمه الله وایي چې صبر وکړې. ما ورته اولنی کار دا کوو چې صبر وکړه. دویمه دا خبره یاده که چې دا ستا دا تقدیر چې چا لیکلی دی هغه الله دی، او رب العزت چې زموږ په نصیب کې څه لیکلي په هغې کې زموږ
خیر دی خو موږ ته خبر نه. درېیمه ده مصیبت او غم په دې کمیږي چې ما ورته په مخه خپلې مخې ته کوو نه. لکه تا ته مسله راله، د کور مسله ده، د کور نه بهر څه مسله ده، نو طریقې دا نه ده چې ته د شپې په کټ کې پروت یې او دقه یو مسله کې لګې، دا ته غم ډېرې، دا ته ټینشن ډېرې، دا ته سوچ او فکر ځان خرابې. د دې په ځای کې تا نن خوب کړی وی د شپې او بیا راپاڅېدلی یو وختي او سهار لمونځ دې کړی او د الله په توفیق سره د دې دپاره د یو لار پیدا کړی وی، نو څه ګټه به دې کړې وه. خو که موږ د شپې پرېوځو په کټ کې غم او سوچ کوو نو بدن له نقصان ورکوو. دویمه زموږ دا غم بیا څه ډېری چې کله ته موبایل کولاو کړي او په هغې کې ټیک ټاک او فیسبوک ګوري او ټول په هغې کې دقه د غم سازونه او د غم خبرې او زه به مړ شم او ته به نه او ته به یې او زه به نه او بیا به راشي خو زه به نه او زمونږ ځواني خاورې شوه او ویښتو کې سپین ولګېدو او جانان لاړ او جانان راغی. غم پې کمېږي که چا پې کم کړی چې ما ته ووایي چې ټولو ته وایي شروع پې وکړو. ورب الکعبه د الله په ذات مې د قسم دا چې څومره ټینشن ډېری که نه دومره بل شی نه ډېری. یوازې دا سندره نه ده د غم دا ساز، نور دې اوس رئیس ومني، دا سندره ستا ټینشن ډېری، دا ټنګ ټکور ستا دا ټینشن ډېری. خو که د دې په ځای تا یو دوه ایتونه اورېدلی وی که نه د قرآن خوږ اواز کې دې یو عالم تلاوت دې لګولی یا دې په خپله یو دوه ایتونه ویلی وی او د خوب هغه اسکار دې ویلی وی ښکلی اوده شوی سهار به راپاڅېدلی لمونځ به دې کړی او بیا به وتی وي خپله دنیا به دې ځان له ګټله، نو هغه ټینشن هم کم شو، الله ته هم نږدې شوې او سهل به هم را پیدا شي. خو چې زه داسې پروت یم او د غم دغه دې لګولي دي او په سوچ کې دی لګیا دی او هغه پلانې او هغه پلانې او دې سره غمونه ګوره نه کوي، دې سره غمونه ښه ډېري. بیا پکې زیاتي دا که چې سړی نشې تماشې کوي ښه دې غم ډېر کړو چې نشه دې ورسره شروع کړه غم دې ځان ته ښه ډېر کړو. زیاتي ورسره دا کا چې ملګري دې بېدینئ چې د کمې ورسره کښېني یو هم تا ته نیغه لار نه ښیي، څوک وایي د غریبۍ خوله دې سکم، څوک وایي د غریبۍ دا دې سکم او څوک تا ته کښېني تا ته الټه دا وایي ښه نو هغه پلانې هغه ته خو دا مسله نشته او تا ته او دا جوبه ته ختم ته لاړې ته داسې چې داسې ملګري در سره یي نو مبارک شه ستا ټینشن به ختم نه شي چېرته. دې دله ټینشن ښه ډېر روغ رمټ سړی وي دی به ورته داسې وګورو ته زیړ زیړ نه یې. کله انسان په حقیقت کې زیړي خو ته به ورته وایي نه ماشاءالله نن ښه یې یاره. ټینشن به د انسان نه کمې، بوج او غم به د مسلمان رور نه کمې، دا نه چې ته به وله زیاتوې. هغه وایي ما ته مسله راغلې ده د کفیل او د کمپنۍ چې دا به څه کېږي، ته به ورته دا وایې وبه شي کېږي مړه چې صحت دې روغي، بدن دې روغي، ایمان دې سلامت دی، دا مسله به حل شي. او که حل نه شو زیات نه زیات به څه چې خپل ملک ته به لاړ شي، هلته به د الله یو لار کوله وکړي. صرف د دې خبرې سره د انسان نه نیم ټینشن چې دا که ختمېږي. خو چې کله زه تا سره کښېنم او تا ته نه بله راته ووایه ته به په کلي کې څه خورې، څه به خورې وایي. دا سوال سړی وایي چې دې ته وژاړم او که وخاندم. کلي کې چې کوم ناست دی والله هغه زموږ نه ښه خوراکونه او ښه ټیټې کې دې له د ماستو بیخي وویستو په دې رد کې ماستو پورې نښتی دی او یا وچه ډوډۍ یا هغه کومه چې زیاتي پاتې شي هغه غاړې ته چې پرته یې سهار سور چیز رې خوري هغوی هلته پراټې وړې وړې پراټې خوري او په هغې کې هم نخرې کوي او قسمه قسم انګولي او دې سړو ډوډو پورې نښتی دی په مسافرۍ کې او وایي کلي کې به څه خورم. ته به چې دلته تا داسې سهار ماښام درته ګډام پراته وي او ته به کې لګیا یې د ناامیدۍ خبرې به نه کوې. رب چې کوم دلته موږ ساتي هماغه رب موږ زموږ په ملک کې ساتي او کوم رب چې هلته موږ ساتي هغه رب موږ دلته هم ساتي. کله چې دا خبرې ستا ذهن ته وي نو د دنیا دا غمونه او مصیبتونه به تا ګډوډ کوي نه. او لویه خبره دا یاده کړه
چې په عرش باندې یو رب دی ستا د ټول حالات ویني هغه ناخبره نه دی کړی هغه به یو ورځ دا لار هم تا ته کوله وکړي دا تیاره به هم ختمه شي دا مسلې به هم حل شي دا غریبي به هم ختمه شي نو ځکه زه تاسو ته وایم چې خفه کېږئ مه ټینشن مه کوه کله ناکله موږ ته بعض خلک داسې کمنټ وکړي چې تاسو سختي لیدلي نه دي تاسو مصیبتونه لیدلي نه دي چې خلکو ته وایي یو خو څوک د چا د ژوند نه نه خبره اولنۍ خبره ده دویمه که زما باندې هر قسمه حالات دي هغه زما او د الله په منځ کې ده خو تا له خو تسلي در کوم که نه تا له خو ډاډګیرنه در کوم که نه خو چې زه مو ستاسو سره کښېنم او جاړم او تاسو ما ته جاړئ او زه تاسو ته غم اوروم او تاسو ما ته اوروئ نو زموږ به څه نتیجه راوځي لیوني به شو او ډېر لیوني شوي دي الله دې زموږ په حال رحم وکړي په مسافرو کې دا ټینشنونه اوس دومره ډېر شوي دي چې د دې کیسونه پکې هم را روان دي چې لیوني شوي دي زموږ د ډېرې وایي دا کس دی چېرته تللی د دماغي حالات یې ښه نه دي که چاته میلاو شو رایې وړي څه د لاسه د دماغي حالت خراب شي ټینشن دی کار نشتی تنخواه نشتی قرضې پرې راوړي د کور نه ورته ټلیفون وشي ښځه ته یو څه غواړي پلار بل څه غواړي بچي نور څه غواړي دا سوچونه ورسره دینداري نشتی اخري انجام یې دقه راوځي چې دماغ کار پرېږدي نو چې کله ورسره دینداري نو څه نه څه انسان کنټرول او دا ماته پته دی چې هر رور ته دلته چې کوم ناست دي او څوک چې ما اوري څوک یې هغو ته څه نه څه مسله شته نو زه تاسو ته دا وایم ښکلی ژوند تېروئ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قرآن کې الله وایي کیدی شي الله دې نه بعد څه لار را پیدا کړي او الله چې کیدی شي ووایي که نه نو د الله کیدی شي څه هغه یقینا الله به یو لار را پیدا کوي که ته غریب یې د دې غریبۍ نه د وتو لار به را پیدا شي که ته مریض یې د دې بیمارۍ نه د وتو لار به الله را پیدا کړي بچي دې نه کېږي د دې به الله یو لار را پیدا کړي کلي ته نشي تللی الله به لار را پیدا کړي قرضې دي د دې به هم الله یو لار را وباسي د چا سره دې څه اختلافات دي دشمني ده ورانه ده د دې به هم الله یو لار را وباسي هر څه الله برابر کړي انشاءالله خو هر څه په خپل وخت کېږي قد جعل الله لكل شيء قدره الله هر شي له یو اندازې ایښودې ده زه به ښکلی مثال در کوم داسې نه زما دا خبرې تاسو بور کړي زه ګوره غواړم چې زموږ دا ټینشنونه ختم شي زه تاسو له یو مثال در کوم موږ چې کله د ځوانۍ په دې اوله کې وو او دا دور په هر سړي تېر شوی نو زموږ د ارمانو چې موږ سره ګاډی وی ښکلی او زموږ واده شوی او زما کور وی او زما زور وی او زما نوم وی او زما دا وی زما دا په هر سړي دا مرحله راغلې خو په هغه وخت کې هېڅ نه شهرت او نه زور او نه ښځه او نه کور او لکه د پلار مال ته نه شو هغه به مو خو زړه کې م ډېر څه و چې دا اوس وشو مونږ تادي کوله ګنې ورو ورو الله هر هغه شی را کړی دی کوم چې مونږ غوښتلی دي خو په خپل وخت کې را کړی دی واده په خپل وخت شوی ګاډی هم تا سره دی اوس بچي دې هم دي زور دې هم دی عزت دې هم دی کور هم الله در کړی هر څه الله در کړي دي خو په خپل وخت یې در کړی دي داسې نه شوه کیدی چې مونږ 14 کاله عمر او 20 کاله عمر او 13 کاله عمر زه د الله نه هر څه غواړم الله به د اسمان نه ما در وولي ورو ورو به دا هر څه تا ته میلاو شي نو زه هم تاسو ته دا ویم دا هره مسله به الله برابر کړي خو د دې به خپل یو ټیم دی یو اندازې ده رب العزت دې څومره رونه چې موږ سره دلته ناست دي او څومره چې موږ ویني او اوري او خویندې رب دې د ټولو مشکلات حل کړي الله رب العزت دې موږ د دنیا او د آخرت ته سختونه وساتي او الله دې موږ له صبر راکړي به امام مالک رحمه الله وی د رسول صلی الله علیه وسلم نه ماته دا خبر را رسېدلې ده ان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد دا حدیث رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې وی او دې ته غوږ کېده او دا موقوف هم راغلی دی چې دا د علي رضی الله عنه قول دی چې دا صبر په ایمان کې داسې دی که نه لکه څنګه چې د بدن سر دی
د بدن نه چې سر لرې کو بدن ختم شو، نو چې د ایمان نه دې صبر وویستو ایمان ختم شو. صبر به کوې. د کوم وخته پورې به صبر کوه؟ د مرګه پورې. زما او ستا دا ژوند دی داسې، موږ هلته دا وایو چې موږ د الله بندګان یو، زموږ د ایمان او عقیده ده او دا څه چې د الله له طرف نه دي، نو چې د الله له طرف نه دي او موږ د الله بندګان یو او د هغې عبادت کوو، نو دا خو د مرګه پورې دا قصه به داسې روانه وي. د مرګه پورې صبر دی، دا نه چې صبر 1 کال دی 2 کال دی 3، د مرګه پورې صبر. او بیا به ته وینې چې رب العزت تعالی د دې صبر څنګه میوه درکوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. په دنیا او په آخرت کې ګوره. او ځکه یو روایت کې راځي چې هر سړی چې د قیامت په ورځ راځي که نه او عبادت یې کړی، هغه دپاره به تله لګي، تله یعنې دته چې دا اجر میلاویږي دا په یو اندازه میلاویږي. وایي کله چې هغه خلک الله سره مخامخ شي دا په دنیا کې چې سختې تېرې کړي دي، نو وایي د دوی دپاره به داسې تله نه لګي، ځکه چې دوی ته به دا اجر بې حسابه میلاوي.